محترمو مسلمانانو وروڼو، دا زموږ ستاسې په مسلمانانو څه وسوله چې دوی د یو د بل په بېعزتي خوشحاله کېږي، یو د بل په لڅېدو خوشحاله کېږي، یو د بل په بېبردګۍ خوشحاله کېږي، چې د چا څه یو غلطي سوې نه وي، یو ګناه ځین سوې نه وي، که بل مسلمان له په لاس ورله پر ځای د دې چې د مسلمان دغه عزت دی پټ کړي، د مسلمان دغه ګناه دی پټه وساتي او دی په هغه باندې ټوله دنیا خبر کړي، دی د خپل تفریح دپاره، دی د خپل مزح دپاره، د ګپ شپ دپاره د بل مسلمان د عزت سره لوبې کړي. ګناه د چا څه نه ده، کل بني آدم خطاء. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي هر بني آدم ګناهګار، وخیر الخطائین التوابون. ښه ګناهګار هغه دی چې هغه توبه کوي. داغ داغ مت کہو ہر ایک داغدار ہے، بے داغ صرف وہی ہے جو ہمارے پروردگار. داغ داغ مه وایه، هر سړی داغدار دی. ته د دې څه نه بیریږې چې سبا به ستا دا رقم عزت نیلام سي، ته د دې څه نه بیریږې چې سبا به ستا یو پټه ګناه ښکاره سي. هر یو به د خپل ګریبان کې وګوري، هر یو د خپل ماضي ته وګوري، هر یو د خپل حال باندې سوچ وکړي چې تا خپله کاپي څومره ډکه کړې. حضرت علامه ډاکټر عبدالحی عارفي رحمه الله فرمایي وایي د قیامت په ورځ که چیرې الله دا وویله چې زه تاسې ټول جنت ته بیایم، خو ستې دا پټې کاتې دا تاسې چې کړي دي دا پټ ګناهونه دا زه ستاسې و قریبانو ته وښکاره کوم، وایي دا ټوله به دوژخ ته کړو ته تیار سي، خو وایي دا زموږ پټې کاتې دا زموږ پټې ګناهونه مه ښکاره. نو ته چې د بل مسلمان عزت اخې، ته د بل مسلمان د عزت سره لوبې کوې، د بل مسلمان ګناه او خلکو ته وښکاره کوې، نو آیا ته نه بیریږې چې الله به په دنیا او په آخرت کې تا هم رسوا کړي. دا ګوره د صحیح مسلم حدیث دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه، رواه مسلم. چې کم مسلمان رور کم یو سړی د یو بل سړی پرده پوشي کوي، الله به د قیامت په ورځ د هغه پر عیبونو باندې پرده واچوي. او یو بل روایت ترمذي شریف پیغمبر علیه السلام فرمای چې څوک و چاته پر یو ګناه باندې پیغور ورکوي، در هغه وخت د له مرګ نه راځي چې در څو په دا ګناه کې خپله مبتلا نسي. تاسو ته به شیطان دا دوکه درکوي چې د دې په نشر کېدو سره یا د دې په بېعزتي سره به نور خلک دا ګناه پرېږدي. کله هم داسې نسي کېدلی. عزت په دې سره نور د ګناه تورج کېږي، په دې سره نور خلک دې کار ته متوجه کېږي. د یو ګناه تذکره کول، یو ګناه د یو چا عزت اخیستل، په دې باندې خلک دا ګناه سره نه راګرځي بلکې نور هغه شي ته متوجه کېږي. نو تاسې داسې مه کوئ عزتمنو، دا ټول مسلمانان سره ورونه دي، دا ټول مسلمانانو عزت یو د بل عزت دی. په یو خبره باندې چې د چا یو شی په لاس درلی، که هر څوک دی موږ د هغه د دې ګناه دفاع نه کوو، موږ د هغه د دې کار دفاع نه کوو، خو انسان ډیر کمزور دی، ډیر عاجز دی، پر خپل ځان به هیڅوک هم بھروسہ و اعتماد نه ساتي. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت څه کېدلی سي، هر وخت. نو تاسې په خپل ځان مه ډاډه کېږئ، د هر مسلمان لپاره دعا کوئ چې الله هغه مسلمان د دې ګناهونو څخه وساتي، د هغه مسلمان د ګناه تشهیر یا د هغه د بېعزتي تشهیر، دا هر مسلمان خپل آخرت خرابوي او خپل ځان ته کار ګوري. الله دې زموږ ستاسې عیبونه را پټ کړي. دا موږ ټوله چې شیران او زمریان جوړ سوي، دا صرف د ستار العیوب د دې صفت و شاته شیران یو چې الله ستار العیوب دی، زموږ ګناهونه یې را پټ کړي دي، زموږ پر ګناهونه پرده اچولې ده، نو ځکه زموږ سره زمران او شیران جوړ سوي دي. الله دې د ټولو مسلمانانو عزتونه خوندي کړي. الله دې مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې یو د بل په عزت سره خوا بده کړي. والسلام.